بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ او تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. موږ باید همیشه د خلکو سره په ډیر انسانیت او خوش اخلاقۍ سره برخورد وکړو. دولت، رتبه، علم او ښایست باید زموږ په اخلاقو او برخوردو کې هیڅ بدلون رانه ولي او موږ باید همیشه ځان ډیر عاجزه او خدمتګاره وښایو او هیڅکله باید غرور او کبر ونه کړو. دا ځل ما ستاسو لپاره یو ډیر په زړه پورې پروګرام د کبر او غرور په هکله راوړی دی. راځئ چې یو ځای سره وګورو. غرور شیطانی عمل. پخوانی مصر. فرعون په خپل خلکو به ډیر ظلم او زیاتی کوو ترڅو خپل قدرت او واکمني وښایي. حامان د فرعون دوست چې هغه سره به یې تل مرسته کوله. قارون ډیر زیات مال او دولت خاوند. شلمه پیړۍ. هټلر چې خپل عکسونه یې په ټول جرمني کې بند کړي وو. موسولیني اخبار کمپنۍ به مجبورولې چې د هغې مغرورانه عکسونه چاپ کړي. ستالین خپل هغه کسان به یې وژل چې نه به یې کولی شو د خپل ځان څخه جوش وښایي. او ډېر داسې نور خلک وو چې پخوا اوسېدل او یو شی په هغو کې یو شان و او هغه غرور و. د تاریخ په اوږدو کې داسې مغرورو خلکو د ځان سره سره په میلیونونو نور انسانان مشکلاتو ته کش کړي دي. اوس هم ډیر خلک د غرور په تیاره کې ډوب دي. د دې تیارې اوسیدونکي په بې عدالتۍ سره ژوند کوي او همیشه خودنمایي کوي او غواړي چې خلک د هغوی تعریف وکړي او همیشه د خلکو په ژبه د هغوی نوم اوسي. او هر چیرې چې لاړ شي فکر کوي چې د ټولو نه هغه بهتره دی او هغه د ټولو نه ښه ښکاري او د ټولو نه کامیاب دی. داسې خلک دا کار په هر طریقه چې کوي او د هغوی دا فکر د هغوی په عملونو کې ښکاري. د هغوی دا عملونه صرف د ښودلو لپاره وي. د نورو نه سوځېدل، بدنیتي او غصه د هغوی په عملونو قبضه کړي او که د هغوی دا برخورد دوام پیدا کړي نو د داسې خلکو زړونه د قرآن د آیتونو نه ډیر ژر اوړي. غرور د شیطان عمل دی. الله تعالی په قرآن کې د شیطان غرور او د هغې نتیجه یعنی د الله تعالی د رحمت نه محروم کېدل موږ ته ویلي دي او د شیطان دې عمل ته یې لعنت ویلی. سوره صاد 28 سوره 1 نه تر 2 آیته پورې. هر کله چې ستا رب فرښتو ته دا وویل چې زه له خټې نه انسان جوړول غواړم، بیا هر کله چې زه هغه پوره جوړ کړم او د خپل اړخ نه روح پکې وپکم نو تاسو ټول هغه ته په سجده پریوځئ. نو ټولو فرښتو په جمع سجده وکړه خو یو ابلیس ونه کړه، ځان ته مغروره شو او کافر شو. الله تعالی پوښتنه ترې وکړه چې ای ابلیسه ته څه څیز هغې ته د سجده کولو نه منع کړې کوم چې ما په خپلو لاسونو جوړ کړی دی؟ آیا ته په غرور کې راغلی یا ته د لوی مرتبې خاوند یې؟ ابلیس وویل زه له ده نه غوره یم.
زه تا د اور نه پیدا کړی یم او دا دې له خټې نه پیدا کړی دی. مؤمنان ایمان لري چې دا هر څه الله تعالی پیدا کړی دي او انسانانو باندې رحمت کړی دی او هغوی هیڅکله بې ځایه غرور نه کوي او د الله تعالی شکر په ځای کوي د هر نعمت لپاره. هر څومره چې ښایسته، دولتمند، هوښیار او زړور اوسي د دې شیانو په بنسټ غرور نه کوي. په قرآن کې انسانیت د مسلمانانو یو مهم صفت ویل شوی دی. سوره الفرقان 25مه سوره 33م آیت. او د الله تعالی رښتینی بندگان خو هغه دي چې په عاجزۍ سره په ځمکه ګرځي او چې جاهلان ورسره خبرې کوي نو ورته وایي چې زما سلام دی. د غرور وجه. قدرت، دولت، حیثیت، عزت، شهرت، علم، ښایست او ځواني دا شیان هغه انسانان مغروروي چې د مذهبي تعلیم او تربیه نه وړاندې. داسې خلک چې خوري، کوم موټر چې چلوي، په کوم کور کې چې اوسیږي او د هغوی د کور سامان ټول خلکو ته د ښودلو لپاره یي. یو شی چې دې خلکو هیر کړی هغه دا چې دا هر څه موقتي دي. هیڅوک د همیشه لپاره ژوندی نشي پاتې کېدلی. او د ژوند حالت همیشه هم یو شان نه وي. خو یا به 80 کاله یا به 80 کاله او چې ډیر زیات شي نو 100 کاله او هیڅ دولتمند سړی او یا ډیره ښایسته ښځه د دې نه ډیر ژوند نشي کولی. او خامخا به مري هغه شی چې دوی هیر کړی و. او هیڅوک د دې ضمانت نشي کولی چې هغوی به خپل دولت او ښایست د لاسه نه ورکوي کله چې په دې دنیا کې صرف په څو ثانیو کې امکان لري هغوی خپل هر څه دولت، ښایست، عزت، ازادي د لاسه ورکړي. هغه څوک چې په خپل مال، دولت، ښایست، علم، شهرت غرور کوي کېدای شي په یو مرض باندې اخته شي د یو میکروب په واسطه چې په سترګو هم نه ښکاري او داسې بېوسه شي چې هیڅ کار هم ونه کړی شي. د دې له پاسه چې ډیر دولت او مال هم لري. د نړۍ ښایسته ترین خلک د هرې ورځې په تېرېدو سره زړیږي او ډیر ژر به هیڅ اثر د هغه ښایسته والي پاتې نشي او امکان لري چې دومره بدرنګ شي چې د ګټو هم نه وي. هر شی چې انسان لري هغه د الله تعالی رضا ده. الله تعالی دی چې انسان ته ښایست او دولت ورکوي.
او الله تعالی قدرت لري چې چاله زیات او چاله کم ورکي. هر حالت امتحان دی تر څو وګوري چې څوک ښه عمل کوي. قدرت، اختیار، واکمني د غرور یوه وجه ده، ولې هغه کس به احمق وي چې د دې شیانو په وجه مغرور شي. تاریخ شاهد دی د داسې خلکو چې جګې وظیفې درلودلې او اختیارمنو، ولې هر څه یو ځلې د لاسه ورکړل. د دې دنیا قدرت او مال د ژوند د ختمېدو سره خلاصیږي او ډیر ضروري او پاتې شونکي شیان د مرګ پر راتلو سره ختمیږي. داسې هیڅ شی نشته چې موږ پرې غرور وکړو یا افتخار وکړو. د دې دنیا هر څه موقتي دي. په یو آیت د قرآن کې الله تعالی موږ ته فرمایي، سوره رعد 14 سوره 26 آیت، الله تعالی چاله چې وغواړي نو روزي ورله فراخه کړي او چاله چې وغواړي نو روزي ورله تنګه کړي او دوی د دنیا په ژوند خوشحالیږي او د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې اخیستل ډیر حقیره یعنی تاوانی سودا ده. د غرور اثر پر روح باندې. غرور انسان عصبي مریضیګانو باندې اخته کوي او همیشه بد برخورد کوي. هغه خلک چې په دې ډول غرور کوي په یوه تیاره دنیا کې ژوند کوي. داسې یوه دنیا چې د هغې خلک همیشه په همدې فکر کې چې کومه غلطي ترې ونه شي. یا چاته کم را نشي او همیشه په قهر، په غصه، په شک او بې صبره یي. دا شیان انسان په روحي او فزیکي ډول نارامه کوي او د هغوی په صحت باندې هم بد اثر کوي. هغه خلک چې د نورو خلکو پرتله په ایمانی ډول کمزور یي، د هغو نه دا تمه نه کیږي چې ښه خبره، ښه نصیحت یا مننه د چا نه وکړي او ډیره سخته ده چې هغوی سره څوک وخاندي یا ساعت یې تیر شي. سمدستي په غوسه کېدل د دې خلکو عادت وي. مغروره خلک خپل هر عمل کې داسې ظاهروي چې هغوی ډیر هوښیار دي او په هر څه پوهیږي، نو ځکه همیشه ویریږي چې کومه غلطي ترې ونه شي او ځان د نورو نه ښه ثابت کولو لپاره خپل هر عمل ته ډیر زیات متوجه. د مثال په ډول کله چې کوم میټینګ، جرګې یا دعوت ته لاړ شي نو کوښښ کوي د ټول نه په زړه پورې خبرې وکړي او بهترینې جامې واغوندي او د خلکو ټوله توجه هغې ته وي. د هغوی عملونه هیڅکله رښتینی او اصلي نه وي او فکر کوي چې هغوی هیڅکله غلطي نه کوي او که څوک ورته ووایي چې غلطي دې وکړه نو فوراً کوښښ کوي ځان له هر قسم ملامتۍ څخه وباسي. د داسې خلکو حالت الله تعالی په یو آیت د قرآن کې داسې بیان کړی دی. سوره نساء 4 سوره 49 آیت. آیا تا د هغه خلکو حالت نه دی کتلی چې د خپل پاک دامنۍ په خپله تعریف کوي
بلکې الله چې د چا په حق له وغواړي نو پاک دامنه یې کړي او په هغوی به د پوټي قدر له زیاتی هم نه کیږي. د مغرورو خلکو د خپل ځان په اړوند هیڅ ډول شکایت نه خوښیږي او کله چې د خپل ځان په اړوند شکایت واوري نو د څیرې رنګ او عکس العملونه یې بدلیږي. او د خپل نوم او شهرت په اړوند په تشویش کې کیږي. او د بل د تاوان پروا هم نه کوي او فکر کوي چې د هغوی په اړوند شکایت د هغوی بې عزتي ده. او دا حالت فزیکی او ایمانی نقص رسوي هغوی ته. او د هغوی عملونه طبي نه او په آواز کې هم بدلون راځي او ډیر زیات په تکلیف کې او هیڅ کله آرام او سکون نه مومي. مغرور خلک همیشه زیاتی کوي په خپلو خبرو کې، ناسته کې، پاڅېدو کې، ګرځېدو کې او په ګټو کې او د هغوی غرور د هغو په ګرځېدو کې معلومیږي. الله تعالی په قرآن کې فرمایلی چې غرور ناکامي ده. سوره الاسراء 18 سوره 20 آیت. او د ځمکې په مخ ایغ نیغ مه ګرځئ، ته خو نه ځمکه شلولی شي او نه په اوږدوالي کې غرون ته رسېدی شي. مغروره خلک فکر کوي چې د هغوی هر شی د هغوی خپل شخصي دی، هغوی خپل ځان لپاره مهیا کړی دی. د مثال په ډول کومه هوښیاري او فکر کولو قدرت چې هغوی لري فکر کوي چې دا زموږ د لیاقت په وجه دی، ولې دا نه وایي چې دا د الله تعالی یو رحمت دی په موږ باندې او موږ باید د الله تعالی شکر ادا کړو. او کوم لیاقت او هوښیاري چې الله تعالی ورکړې ده په هغې باندې خپلو دوستانو په منځ کې ځانونه ښایي او نورو ته په سپک نظر ګوري. د دې د خاطره مغروره خلک هیڅکله رښتیني او اخلاص والا دوستان نه لري او خپله هم هیڅکله د بل چا لپاره اخلاص او رښتینی مینه نه لري او همیشه هم دا غواړي چې خلک باید هغې سره په اخلاص مینه وکړي او باید د هغه محتاج اوسي. په خپل نظر کې د نور نه ځان جګ بولي. یو بل عمل د دې عملونو په نتیجه کې پیدا کیږي او هغه سوځېدل یا بدنیتي ده. داسې خلک د نورو د ښایست، تجربه، هوښیارتیا، مال، دولت او علم څخه سوځي او هغو ته په بدنیتۍ په سترګه ګوري او که کوم محفل کې د هغوی نه جګ درجه کس موجود وي نو هغوی فوراً وځي او هغه ځای پرېږدي. د هغوی دا سوځېدل ښایي چې هغوی د نورو خلکو سره ژوند نشي کولی. د الله تعالی قهر په داسې خلکو وي چې غرور کوي. د مغرورو خلکو لاس ته هیڅ هم نه راځي بې له غم، یوازیتوب، ناکامي او مشکلاتو نه. او د داسې خلکو نه آخرت هم هیر وي او د ټولو نه مهمه دا چې د الله تعالی محبت په زړه کې نه وي. الله تعالی د قرآن په یو آیت کې فرمایي چې هغه مغرورو خلکو سره مینه نه کوي. سوره لقمان 21 سوره 18 آیت. او خلکو ته خپل مخ مه پړسوه او په ځمکه باندې په غرور مه ګرځه. د الله تعالی مغروره فخر کوونکي خلک خوښ نه دي. د غرور منفي اثرات د انسان په بدن. د غرور منفي اثرات نه صرف د انسان ایمان ته نقص رسوي بلکې جسمانی نقصانات هم رسوي.
هغوی همیشه په همدې تشویش کې چې کومه غلطي ترې ونه شي او څوک یې ملامته نه کړي او دا خپله یو ډېر غټ مرض دی. دا شیان د هغوی په بدن ډېر منفي اثرات کوي. د مثال په ډول د هغوی ویښتان ضعیفه کیږي او وځي او د هغوی پوستکی هم کلکیږي او خپل نرمیت او ښکلا د لاسه ورکوي او زوړ ښکاري او د هغوی سترګې هم د خپل عادي حالت نه وځي او ناارامي د هغوی په څیره کې ښکاري ځکه چې یو ډول زیړوالی د هغوی په څیره کې راځي او نشي کولی په صحیح ډول آزادانه خبرې وکړي او رښتیا ویل ورته سختیږي. او د دې ټولو شیانو د یو ځای کېدو نه ډېرې سختې مریضیګانې پیدا کېدی شي او ډاکټران وایي چې تشویش ډېرې مریضیګانې پیدا کوي. مغروره کس خپل ځان ته د ټول نه زیات تاوان رسوي. په بل لاس کې مؤمنان ډېر آرام او خوشحاله ژوند کوي ځکه چې هغوی په الله تعالی باندې توکل کوي او ایمان لري په قسمت باندې. بېشکه چې د عمر نښانیانې د هغوی په څیره باندې هم راځي ولې د تشویش له خاطره نه او نه د غرور د لاسه. په دې ډول مؤمنان خوشحاله ژوند تیروي په دې دنیا او د هغې نه وروسته انشاءالله. هغه مغروره خلک چې په قرآن کې یاد شوي دي د تاریخ په اوږدو کې غرور د دولت، قدرت، حاکمیت، ظلم او زور پورې نښتی دی. دې مغرورو کسانو به په ډیرو خلکو ظلم او زیاتی کوو ترڅو خپل خواهشات پوره کړي او نور باندې خپل حکم وچلوي. او دومره مغرور وو چې د الله تعالی او د هغه د پیغمبر په خلاف به عملونه کول او ځان نه به معبود جوړاوه او خلک به مجبور کول چې هغې ته سجده وکړي. تاسو لیدای شئ چې مغرور حاکمانو د الله تعالی د آیتونو، پیغمبرانو او ایمان والاو په مقابل کې څومره مشکلات پیدا کړي دي په هر زمانه کې. الله تعالی دې مغرور کفارو په اړوند فرمایي سوره غافر 40مه سوره 55 آیت: څوک چې بغیر د څه سند نه د الله تعالی د آیتونو په هکله جګړې کوي کوم چې دوی ته د الله د طرف نه را رسېدلي وي د هغوی په زړونو کې نور څه نشته خو تشه لویي پرته ده خو هغوی دغه لویي ته هیڅ چیرې رسېدی نشي نو ته د الله پناه غواړه هغه هر څه اوري هر څه ویني ګوري. د دې خلکو حالت په دې دنیا کې او په آخرت کې د خلکو لپاره په قرآن کې عبرت ویل شوی دی. یو د دې مغرورو حاکمانو نه چې د الله تعالی په خلاف را پاڅېدلی و د مصر پخوانی پاچا فرعون و. فرعون یو د مغرورترین اشخاصو نه و چې ژوند یې کوه. په خپل غرور کې هغې ځان ته معبود ویلې بېشکه چې الله تعالی ډېر عظیم دی. په خپل وخت کې هغې د غلامۍ یو ډېر ظالم سیستم د اسرائیل په اولاده جوړ کړی و.
او هغه په ظلم او زور باندې په خلکو دا منلې وه چې هغه د مصر او نیل د سیند معبود دی. مال، دولت او اولاد د جګوالي او د نور د بهترۍ نشانی وه. او دا په هر ځای کې د مصر ښکاره کېدله، د دفترونو تر شخصي ژوند پورې. داسې پروګرامونه به جوړول چې 2 کسان به په جنګ اچول او ضعیفه کس باید مړ شوی وي. په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې څرنګه فرعون غرور کې جګ شوی و. سوره الزخرف 43 سوره 51 آیت. او فرعون په خپل قوم کې اعلان وکړ او دا یې وویل چې ای زما قومه، آیا د مصر سلطنت زما نه دی؟ او دا ټول نهرونه چې زما د پښو لاندې بهیږي، نو آیا تاسو نه وینئ؟ سوره الزخرف 43 سوره 54 آیت. دغه شانی خپل قوم احمقان کړل، هغوی د په خبرو کې راغلل، بېشکه هغوی نافرمانه خلک وو. فرعون او د هغه نږدې خلک دومره په غرور کې ډوبو چې الله تعالی او د هغه پیغمبران یې ونه پیژاندل. او دومره په غرور کې وو چې د الله تعالی په آیتونو او پیغمبر به ټوکې او خنداګانې کولې. او په آخر کې فرعون او د هغه خلک د ماتې، شرم او عذاب سره مخامخ شول. فرعون نه ځان ته خپل مال او دولت د لاسه ورکړ، بلکې په هغه دنیا کې به هم په ډیر شدید عذاب کې گرفتار ای. فرعون زموږ ټولو لپاره یو عبرت دی او دا الله تعالی موږ ته په قرآن کې فرمایلی. سوره هود 11 سوره 99 آیت پورې. فرعون او د هغه سردارانو ته، خو هغوی د فرعون په حکم روانو او د فرعون حکم بالکل درست نه وو. د قیامت په ورځ به د خپل قوم وړاندې روان وي، دوزخ ته به یې ورکوز کړي او هغه ډیر خراب ځای دی د کوزېدو. او په دې دنیا کې هم ورپسې لعنتونه دي او د قیامت په ورځ به هم وي. دغه بدله د لعنتونو ډیره خرابه ده. هامان. لکه څنګه چې موږ د قرآن نه پوهیږو، هامان د فرعون نږدې دوست او همکارو او د هغه په حکمونو به عمل کوو. سوره عنکبوت 9 سوره 9 تر 40 آیت پورې. او قارون او فرعون او هامان مو هم هلاک کړل او هغوی ته موسی څرګند نښې ورسولې، خو هغوی سرکشي کوله او هغوی زموږ د نیوکې نه ونه تښتېدلی شو. نو موږ ټول د هغو د ګناهونو په وجه ونیول. نو ځینو باندې خو موږ کاڼي وورول او څوک یوې چغې راونیول او څه داسې وو چې موږ هغوی په ځمکه ورننه ویستل او څه خلق موږ غرق کړل. او الله تعالی په هغوی ظلم نه دی کړی، بلکې هغوی په خپل ځانونو ظلم کولو.
قارون. هغه مغرور کسو چې د فرعون سره د موسی علیه السلام په خلاف جنگ کې برخه اخیستله. د قارون د غرور وجه د هغې مالو، د هغې مال او درجه په خلکو کې د هغې سر ګرځولی و او هغې غرور کوه. هغې فکر کوه دا مال چې زه لرم د هغې وجه زما لیاقت او کوښښ او ځینې نور صفتونه دي. سوره قصاص 28 سوره 28 آیت. قارون وویل چې دا مالونه خو ماته زما د علم او زما د لیاقت په وجه راکړ شوي دي. آیا هغه په دې پوهه نشو چې الله تعالی د هغې نه وړاندې داسې ډیر امتونه تباه کړي دي چې د هغه نه په زور کې زیاتو او ملګري ډیر زیاتو او له مجرمانو نه د ګناهونو په هکله پوښتنې ته هیڅ حاجت نه وي. ولې د غرور د وجه نه هغه په نقص کې شي نه په ګټه کې، ځکه چې الله تعالی د هغې دولت او سرمایه د منځ نه ویوړله تر څو هغه خلک چې د مذهب نه لرې اوسیږي په هغه ایمان راوړي او شکر وباسي. سوره قصاص 28 سوره 81 او 82 آیت کې نو موږ قارون او د هغه ماڼۍ دواړه په ځمکه کې ننویستل، نو بیا داسې یو ټولی نه و چې د الله تعالی په مقابله کې د دې مرسته کړي، او نو هغه په خپله خپل ځان وساتلی شو. او کوم خلکو چې پرونه پورې د هغه په شان د جوړېدو ارمان وویل چې رښتیا ده چې هم الله تعالی په خپلو بندگانو د چا په حق لغواړي نو روزي ورله فراخه کوي او چا لپاره چې غواړي کموي. کو چیرې په موږ باندې د الله تعالی احسان نه وای نو موږ به یې هم په ځمکه ورخښ کړی وی. رښتیا ده چې کافران نه کامیابیږي. ابو لهب یو کافر د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت او هغه مشهور و د خپل غرور او تکبر له خاطره. الله تعالی په قرآن کې فرمایلی چې هغه او د هغې ښځه به په دوزخ کې سوځي او ډیر به خجالته او بې عزته کیږي په هغه جزاونو چې دوزخ کې به ورکول کیږي. د ابو لهب او د هغه د ښځې عملونه د نورو لپاره یو عبرت دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره لهب 111 سوره د اول نه تر 5 آیته پورې. د ابو لهب لاسونه دې مات شي او هغه دې برباد شي، د هغه مال او د هغه ګټه د هغه هیڅ په کار را نغله، ژر به هغه شعله‌ناک اور ته وغورځېږي او د ښځه هم چې خشاک یې اوچت کړی ګرځي د هغې په غاړه کې به یو مضبوط غښتلی پړی پروت وي. هغه امپراتوران چې ګوښه شوي د غرور په وجه
ظلم، ستم، تشویش او اوښکو شلمه پیړۍ د خپل څادر لاندې نیولې وه. د دې کارونو وجه ظالم امپراتورانو. ستالین، لینن، ماو، هټلر، موسالینی دا ټول کسان د منځ نه لاړل، نه صرف د دې له خاطره چې غلطې مفکورې او فلسفې لرلې، بلکې یو بل شی و چې د هغو ټولو ترمنځ یو شان او هغه د هغوی بې ځایه غرور و. هر یو د دوی نه یو مثال دی د غرور، داسې غرور چې ظلم او ستم پکې اوج ته رسېدلی و. د دوی د هر یو مفکوره همدا وه چې د غریبانو لپاره په زړونو کې نفرت ډیر کړی. او پیسه‌داران حمایه کړی. غرور د هغوی د مفکورې یوه حصه وه. یو د هغو نه د جرمني امپراتور هټلر و. هغې ځان د یو هیرو په شان ښوده او حکم یې ورکړ چې په ټول مملکت کې دې د هغې عکسونه په هر ځای کې بند شي. د دې عکسونو مطلب دا و چې هغه خلکو ته ووایي چې هټلر هر وخت تاسو ویني. د هټلر غرور هغه یو بې ځایه خبرې ته اړ کړ او هغه دا چې د آریان نسل د نورو ټولو نسلونو نه بهتره دی. د هغې مطلب دا و چې نور ټول نسلونه د آریان د نسل نه جدا کړي او د دې لپاره هغې د هیڅ ډول ظلم او ستم نه لاس نه دی نیولی. د هټلر د دې غرور او نفرت په وجه په میلیونونو خلک مړه شو او په میلیونونو بېکوره شو. استالین د کمونستانو حاکم یو بل مثال د غرور دی. هغه کسان چې د استالین په خوا کې به موجودو یو ځای به ودرېدل او ویل به چې استالین څومره نابغه دی، ځکه چې کوچا غوښتل چې د استالین په خوا کې پاتې شي نو باید دروغ ووایي او د استالین بې ځایه صفتونه باید وکړي. استالین ډیر هوښیار خلک د حکومت څخه ګوښه کړل ځکه چې ویرېده چې هغوی به د هغه ځای ونیسي. استالین به د کمونیست ګوند په جلسه کې هرې ډلې د خلکو ته جدا جدا کتل او هغوی به په خپل وار چرچکې کولې او هیڅ چا نه غوښتل چې اول کس یې چې چرچکې بندې کړي ځکه چې استالین څو کسان د خپل ګوند څخه د دې لپاره وژلي وو چې هغوی د خپل ځان څخه په پوره ډول جوش او خروش نه وو ښودلی او زر یې چرچکې بندې کړې وې. په همدې ډول موسولیني په ایټالیا کې خپل ځان د یو خاص شخصیت په توګه ښکاره کوه او داسې ښوده چې هغه د خاصو کارونو لپاره جوړ شوی دی د خاصو لیاقتو سره او د هغه د ګوند غړو به اخبار ایجنسیانو ته ویل چې د هغه کوم عکس په کومه پاڼه کې په کوم سایز باید چاپ شي. په دې اخبارونو کې به موسولیني یو داسې شخص معرفي کېده چې هغه همیشه بهترین حل لټولی شي او هغه یو هیرو دی. د اخبار پاڼې به د موسولیني د عکسونو نه ډکې وي. کله به یې طیاره چلوله، کله به یې لامبو وهله او کله به یې سیکي کوله. د دې دروغینو تصویرونو نتیجه دا وه چې د هغې دوستان هم د هغې څخه ویرېدل.
د موسالیني د غرور او تکبر خواهش ډیر جګ لاړه او خپل زړو دوستانو ته به هم اجازه نه ورکوله چې د هغې په مخ کې کینی او په ساعتونو به هغه خلک ولاړو. داسې مغروره خلک په هر دوره کې موجودو او خپل ځان به یې ښوده، ولې د دې خلکو انعام د دې کار لپاره چې الله تعالی یې هیر کړی و په هغه دنیا کې به یو ډیر سخت عذاب وي. د داسو خلکو حالات په قرآن کې بیان شوي دي. سوره مومن 40مه سوره 50 او 60 آیت کې دا اوس د هغې خبرې بدله ده چې تاسو به په دنیا کې برناقه خوشحالي کولی او دا د هغې بدله ده چې تاسو به ځان ته غرور کوو. اوس د جهنم په دروازو ورننوځئ، تل به پکې پراته د مغرورو خلکو ځای ډېر خراب وي. د ایمان والاو انسانیت په دې فلم کې موږ او تاسې د مغرورو خلکو ایمانی او فزیکی نقصانات ولیدل چې په تاریخ کې موجود دي او د هغې نتیجه په دې خلکو څنګه وه هم موږ ولیدله. د دې وجه دا وه چې دې خلکو هیر کړی چې هغوی څومره ناتوانه او بې بسه دي د الله تعالی د قدرت په مقابل کې. دې خلکو چې په غرور کې الله تعالی هیر کړی و او خپله شای قرآن ته اړولې وه، په دې دنیا او په هغه دنیا کې به جزا ورکول کیږي. د هغوی دی غرور هغوی ته په دې دنیا کې هیڅ فایده ونه رسوله. الله تعالی په قرآن کې فرمایي، سوره لقمان 21مه سوره 2 آیت، او څه وخت چې د هغې په وړاندې زموږ آیتونه ولوستل شي نو دی ترېنه په غرور سره مخ واړوي لکه چې هغې هیڅ اورېدلی نه وي، لکه چې غوږونه یې درانه وي. نو ای پیغمبره د دردناک عذاب زیری ورته ورکړه. ولی ایمان والا خلک داسې نه د الله تعالی عبادت کوي او د مسلمانانو په مخ کې په انسانیت سره برخورد کوي او خپل بېبسي د الله تعالی په مخ کې احساس کوي او هغوی خپل مال، دولت، ښایست او علم د نورو نه په برترۍ کې نه حسابوي او پوهیږي چې دا ټول شیان د الله تعالی رحمتونه دي او شکر وباسي د الله تعالی نه د هغه مال، دولت، ښایست او علم لپاره چې هغې ورکړي دي او داسې فکر نه کوي چې دا شیان د هغوی خپل دي، بلکې الله تعالی ورکړي دي د دې لپاره چې هغوی امتحان کړي په آسانه او سخت وخت کې. یو مسلمان عالم د غرور او انسانیت په اړوند داسې وایي، هغه څوک چې په خپل ځان باندې مین وي په عذابونو اخته کیږي او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، او څوک چې په خپل ځان مین نه وي خوشحالي پرې راځي او رحمتونه ورباندې وریږي. حضرت یوسف علیه السلام بهترین مثال دی. الله تعالی هغې ته عزت، قدرت او علم ورکړه او هغه پوهېده چې دا د الله تعالی له طرفه دي، نو ځکه به یې همیشه د الله تعالی شکر ادا کوه. د حضرت یوسف علیه السلام انسانیت او سادگی د ټول مسلمانانو لپاره یو سبق او نمونه ده. الله تعالی په قرآن کې فرمایي، سوره یوسف
12 سوره 101 آیت کې ای زما ربه تا مالا حکومت هم راکړو او د خوبونو د تعبیر علم در راکړو. ای د آسمانونو او د ځمکې خالقه په دنیا او په آخرت دواړو کې زما کارساز ما د دنیا نه د فرمانبردارۍ په حالت کې اوچت کړي او ما د نیکانو په ټولي کې شامل کړي. هغه مسلمانان چې د غرور څخه ځان وړاندې کوي په هغو باندې د الله تعالی رحمت دی. سوره قصاص 28 سوره 83 آیت. دا د آخرت کور موږ هغه خلکو لپاره مقرر ساتلی دی چې په ځمکه کې تکبر او فساد کول نه غواړي او آخرت خو هم د پرهیزګارانو ښه دی. د کبر کاسه تل نسکوره وي او موږ باید د دې کبیره ګناهونو څخه ځان وژغورو او د دې فتنې څخه باید ځان لرې وساتو، د هغه فتنې څخه چې موږ دوزخ ته کش کوي. زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زه به یو ځل بیا د یو بل په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله. ولې په یاد ولرئ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.